راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن د پاکستان سوپر لیګ ته نوملیکنه کړې ده. د پاکستان سوپر لیګ راتلونکي پړاو سیالیو ته د افغانستان درې مخکښو لوبغاړو راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن هم نوملیکنه کړې ده. د پاکستان سوپر لیګ د شپږم پړاو سیالیو لپاره د جنوري په 10مه نیټه د ډرافت مراسم ترسره کیږي. د پاکستان سوپر لیګ په خپله ویبپاڼه ټویټر کې د هغه بهرنیو لوبغاړو نوملړ خپور کړی دی چې د پاکستان سوپر لیګ ته یې په پلاټین کټګورۍ کې نوملیکنه کړې ده. د ډرافت سیالیو ته د پلاټین کټګورۍ کې د نورو لوبغاړو ترڅنګ راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن هم نوملیکنه کړې ده او راتلونکي پړاو سیالیو ته یې خپل شتون تایید کړی دی. دا چې د دې شتون به او ګډون په افغانانو کوم تاثیر کوي، تاسو هم خپل نظر په کومنټ کې راسره شریک کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ. خدای پامان.